ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا وايي د ایران او روسیې پر وړاندې به د واشنگټن فشارونه ادامه ولري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په تازه څرګندونو کې ویلي چې د امریکا په ټاکنو کې د ایران او روسیې پر مداخلې سترګې نشي پټېدلی. له همدې امله پر دغه هیوادونو فشارو ته ادامه ورکوي. طالبانو د کابل حکومت ته وایي نور په جعلي پلمو او مرموزو بریدونو د سولې مخه نشي ډب کولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه هسې مسخره او بېمعنا وه. ټرمپ د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي جو بایډن د اوباما د حکومت پر مهال ډېرې تېروتنې کړې دي او په افغانستان کې یې د امریکایانو وینې او پیسې بې ځایه لګولې دي او آذربایجان او ارمانیا یو ځل بیا د بشري اوربند پر سر هوکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنګټن کې پر اوربند خبرې او بحثونه کړي دي چې اوربند به د نن دوشنبې له 8 بجو د عملي کېدو وړ وي.